بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کتاب العربیة بین یدیک، لومړی جز، لومړی ټوک، اول جلد، پنځمه وحده، 9 درس او 108 نمبر صفحې ته رسیدلی یو. درس دی زموږ نن الکلام، خبرې. التدریب الاول، دا چې موږ لا هم تمریناتو کې یو، تدریباتو کې یو. او لومړی تمرین دی دلته، تبادل الحوار مع زمیلک کما فی المثال. خپل ملګري سره تبادله کړئ، د حوار وکړئ، خبرې اترې وکړئ لکه څنګه چې په مثال کې دي. مثال ته ګورو، 3 الفاظ ذکر شوي: الغداء د غرمې ډوډۍ، اللحم غوښه، الشای چای. د خپل ملګري سره د داسې جملې را جوړو، داسې خبرې اترې کوو، داسې محاوره کوو چې په هغې کې دغه 3 الفاظ استعمال شي. دغه 3 الفاظو نه باید زموږ جملې جوړې شي، زموږ خبره جوړه شي. مثلا د غرمې ډوډۍ، د الغدا. سوال باید دا وي چې په غدا یا په غرمې ډوډۍ کې څه خوري. دلته اللحم دی، دا باید وایي چې زه غوښه یا اللحم خورم. او څه څښې؟ چای څښم. مثال ته وګورئ څنګه حل کړی. ماذا تأكل في الغداء؟ ماذا تأكل في الغداء؟ په غرمې ډوډۍ کې څه خورې؟ آكل اللحم، غوښه خورم. وماذا تشرب؟ او څسکي؟ اشرب الشاي، چای څکم. راځو دا نور مثالونو ته. دا نور مثالونه په شریکه حلو. لومړی مې توصیه دا ده که غواړئ عربي ژبه صحیح زده کړئ، ځان هم ستړي کړئ او زده کړه مو وکړئ، نو ویډیو سټاپ کړئ، دا مثالونه حل کړئ، بیا ویډیو پلی کړئ، وګورئ چې ستاسې مثالونه څومره درست او څومره غلط دي. الفطور، الدجاج، القهوه. فطور سهارنۍ ته وایي یا د سهار ناشتې ته وایي. ماذا تأكل في الفطور؟ سهارنۍ کې څه خورې؟ آكل الدجاج، اشتها خرابه ده، صرف چرګ خوري. وماذا تشرب؟ او څه څښې؟ اشرب القهوة، قهوه څښم. بل مثال ته انتقالیږو. ماذا تأكل في العشاء؟ آكل السلطة. وماذا تشرب؟ أشرب الحليب. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل السمك. وماذا تشرب؟ أشرب الماء. ماذا تأكل في الفطور؟ آكل الدجاج. وماذا تشرب؟ أشرب الشاي. التدريب الثالث، دريم تمرين انتقاليقو. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره دغه حوار تبادله کوي لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې چې دی السمک، ماهي دی. ګورو د ماهي نه څنګه جملې جوړ کړي دي. باید داسې وي چې څه غواړې؟ زه لږ ماهي غواړم، دا دی ماهي، مننه. بس دا جملې همدا شان بیا وروسته نور مثالونه دي، هغې نه هم همداسې مثالونه جوړو. السمك. ماذا تطلب؟ څه غواړې؟ بعض السمك من فضلك، یو څه ماهي غواړم د مهربانۍ له مخې. هذا هو السمك، ماهي دا دی. شکرا، مننه. الفاكهة. ماذا تطلب؟ بعض الفاكهة من فضلك. هذه هي الفاكهة، دا مؤنث دی کنه. هذا هو الفاكهة نه وایو، هذه هي الفاكهة، دا د میوه. شکرا. ماذا تطلب؟ بعض القهوة من فضلك. أو أريد يا أطلب القهوة من فضلك. هذه هي القهوة. شكرا. ماذا تطلب؟ بعض الماء من فضلك. يا أطلب الماء من فضلك. هذا هو الماء. شكرا. الشاي. ماذا تطلب؟ بعض الشاي.
يا أطلب الشاي يا أريد الشاي. هذا هو الشاي. شكرا. انتقاليقو يوصل نهم نمبر صفحيتا. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثالين. دغسي وګورئ لومړی مثال او دویم مثال دی. شای، قهوه، لحم، سمک. د دې مثالونو غوندې موږ دا لاندې نور هم حلو. شای او قهوه. هل تشرب الشاي؟ آیا چای څښې؟ لا، نه، أفضل القهوه. قهوه بهتره ګڼم، یعنی قهوه خوښوم. لحم او سمک دی. هل تأكل اللحم؟ آیا غوښه خورې؟ لا، نه، أفضل السمك. ما هي بهتره ګڼم. همداشان دا وګورئ. واحد أرز او خبز دی. أرز وریجې دي او خبز ډوډۍ ده. هل تأكل الأرز؟ لا، أفضل الخبز. ډوډۍ یعنی خوښوم، یعنی ډوډۍ بهتره ګڼم، دلته اولویت ورکوم. هل تشرب الحليب؟ لا، أفضل الماء. هل تأكل العنب؟ آیا انګور خورې؟ لا، أفضل التمر. کجوري خوښوم یا کجوري بهتره ګڼم. هل تشرب الماء؟ لا، أفضل القهوة. التدريب الرابع. تبادل السؤال والجواب مع زملائك. سؤال و جواب تبادل کړئ خپلو ملګرو سره. الطالب الأول: آكل اللحم. الطالب الثاني: آكل الدجاج. سوال دا دی چې ماذا تأكل اللحم، ماذا تأكل، څه خورې؟ د دې جواب به څنګه پیدا کوو؟ ګورئ. آكل الأرز، آكل الخبز، آكل الدجاج، آكل السمك، آكل السلطة، آكل الفاكهة، آكل العنب، آكل التمر. الوحدة الخامسة. التدريب الخامس. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره تبادله کې دغه حوار لکه څنګه چې په مثال کې دي. أين الغداء؟ د غرمې ډوډۍ چیرته ده؟ دلته وګورئ. الغداء، والدي، والدتي. د دغې نه دا جملې را جوړوئ. أين الغداء؟ غرمې ډوډۍ چیرته ده؟ الغداء على المائدة. د غرمې ډوډۍ په دسترخوان ده. أنا جوعان جدا. زه وږی یم، زه ډېر وږی یم. لدينا ضيوف. موږ کره خو مېلمانه دي، موږ سره مېلمانه دي. من؟ څوک دي؟ والدي ووالدتي. زما پلار او زما مور. همدا مثالونه اوس تاسې د څه نه جوړوئ؟ الفطور، أخي، أختي. صحیح ده که نه؟ او سوال کې څه شی دی؟ أين الغداء؟ دلته به څه وکړو؟ أين الفطور. پوښتنه کوو أين الفطور؟ الفطور على المائدة. أنا جوعان جدا. لدينا ضيوف. من؟ أخي وأختي. أين العشاء؟ د ماښام ډوډۍ چیرته ده؟ العشاء على المائدة. د ماښام ډوډۍ په دسترخوان ده. أنا جوعان جدا. زه ډېر وږی یم. لدينا ضيوف. موږ کره مېلمانه دي. من؟ څوک؟ عمي وعمتي. تره او ترور مې دي. همداشان الغداء. أين الغداء؟ الغداء على المائدة. أنا جوعان جدا. لدينا ضيوف. من؟ جدي وجدتي. انتقاليقو شپږم نمبر تمرین ته. دا به تاسې حل کوئ. اجب عن الأسئلة التالية. تاسې د خپل خوښې او ذوق مطابق دا سوالونه جواب کوئ. كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات. 3 ټایمه ډوډۍ خورم. البته تاسې دا ویډیو سټاپ کوئ، په خپلې خوښې جواب کوئ، بیا دې سره مقایسه کوئ. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز واللحم. وریجې او غوښه خورم. ماذا تأكل في الفطور؟ ماذا تأكل؟ دجاج خو فطور کې مونږ نه خورو، نو څه خورو؟
أتناول العسل شاطرم. ماذا تأكل في العشاء؟ آكل الدجاج. ما وزنك؟ وزني 70 كيلو. ماذا تفضل من الشراب؟ أفضل الحليب. ماذا تفضل من الفاكهة؟ أفضل الموز والتفاح كلا أو منع. هل تشرب الشاي؟ نعم أشرب الشاي أحيانا، يعني كلا كلا، أحيانا كلا كلا. هل أنت لك إنجليش sometimes وأيو كان أحيانا. هل أنت جوعان؟ أيا توقعي؟ لا أنا شبعان. جوعان وقي توي أسي خدج مخي تراغي، أو شبعان مور توي. هل أنت سمين؟ لا أنا معتدل. ز بختوي كي معتدل ده نورمال ويو كنا، يعني ندير شاغيم أو ندير وچيم. تو گورو بلا صفحة كتسدي كدرس لگوي چي دا کارشته دی دا پاراګراف په ان شاء الله ام دغه 15 وحده به بل ورځ خلاص کو. لږ کار پکې شته. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.